او نه جمع کیږي څه خلک د الله قرآن ته د الله په کورونو کې چې قرآن اوري او لولي یو بل ته، مګر په داسې خلکو باندې د الله له طرف نه سکینه نازلي. وی دا قوم دا ملت دا امت یو کول پکار دی او په دې کې باید کردار د علماو چې پر قوریت پرېږدئ، فتوابازۍ پرېږدئ، د دین کار کوئ، په خپله طریقې کوئ، خو ملت یو کړئ، د اتحادي امت سبق ورکړئ، افتراق مه کوئ. فرقہ پرستی کیا جانے ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے. اسلام او قرآن دا ډېر غوره دی د هغې سره چې دا خلک یې راجمع کوي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په یوه لاره روان شي چې علم دین پکې زده کوي، الله به ورته د جنت لارې اساني کړي. لکه تاسو راغلي ګنټې دوله د دې طالب العلمانو د حوصله افزایۍ دپاره او د صحیح زده کولو دپاره الله په دې راتللو باندې او په دې ناسته باندې تاسو سره جنت لارې غوره کړي. زه دغه کسان دی او نه جمع کیږي څه خلک د الله قرآن ته د الله په کورونو کې چې قرآن اوري او لولي یو بل ته، مګر په داسې خلکو باندې د الله له طرف نه سکینه نازلي. یا به ته محسوسې یا به نه محسوسې، خو ستا په ژوند کې به سکوني. سکینه د قلق او د پریشانۍ ضد ته وایي. ستا دا ژوند به ټول د خوشحالو وي، دې کې به غمونه او تکلیفونه او دردونه نه وي، دا په دې محفلونو باندې راځي او ملائک په د پاسه وزر غوړی او رحمتونه د الله په داسې خلکو باندې وریږي. او څلورم انعام وذکرهم الله فی من عنده، الله د دې خلکو چې قرآن له راغلي د خپلو مقربو فرشتو سره الله تعالی نومري. نو ان شاء الله زمونږ دا یقین دی چې د قرآن په دې مجلس کې څوک هم راغلي، الله به د هر چا نوم اخیستی. دا عبدالرحمن دی، دا عبدالله دی، دا فلان دی، وزیر آباد مدرسې ته راغلي صرف د الله د دین د اورېدلو دپاره. او اخیری خبره پیغمبر علیه السلام وکړه، ومن بطأ به عمله لم یسرع به نسبه. چا لره چې عمل رستو بوتو نسب یې مخکې کولی نشي. دا مولا دی او دا د مولا بچی دی او دا د پیر بچی دی، په دې سړی نه بچ کېږي. که د مولا بچیم دی او بد عمله دی، نو د نوح علیه السلام بچی دوزخ ته نه دی تللی. چې د پیغمبر پلار دی او بد عمله دی، نو ولې د ازر د ابراهیم علیه السلام پلار دوزخ ته نه دی تللی. هر یو انسان به په خپل صحیح عقیده او صحیح عمل باندې مخ کېږي. ہم جان لٹائیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا، جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا. ہم جان لٹائیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا. خدای پاک مونږ ته ویلي دي چې بنا او نابینا برابر نه وي، عالم او جاهل برابر نه. د پوهه مثال داسې لکه د بینا، او د ناپوهه مثال داسې لکه د ړوند. نو دا برابر نشي کېدی. موږ ته په دې دیوال باندې لیکل کړي، نو دا لیکل پوهه او د علم حاصلول دا د انسان او د حیوان په منځ کې تمیز کوي. دا د پلار او د رور او د مور او د خور او د ښځې او د ګاونډي او د دشمن او د دوست او د دې ټولو سره د ربط او د رابطې او د تعلق او د نه تعلق دایرې متعین کوي.
زما نوم محمد لقمان دی. د دې جامعه تفهیم الاسلام وزیرآباد د صدر مدرس په حیثیت باندې دلته کار کوم او دلته مونږه تربیت کوو د ماشومانو د مستقبل دپاره یو ښه نسل تیارو. نن زموږ په دې جامعه کې د ختم القرآن تقریب انعقاد تقریبا 25 27 26 پورې هلکانو ختمونه کړي دي او په هغې کې ناظره ترجمه حفظ ټول شامل وو. نو ډېر ښه پروګرام وشو او د دې په حواله باندې مونږ د عوامو نه بیا هم دا اپیل کوو چې دغسې زموږ په دې پروګرام کې شریک شي، څنګه چې نن شریک شو د ټولو شکریا ادا کوو چې هغوی ټول ښه په د لرې اخلاص زموږ په دې پروګرام کې شریک شو. او د دې مدرسې لپاره د ټولو خلکو نه مونږ دا اپیل کوو چې دوی زموږ په دې مدرسه کې خپل بچی شامل کړي. دا به زموږ د دوی به زموږ سره دا یو لوی تعاون وي. هغه مالي معاونت او مالي تعاون اخو وروسته خبره ده، خو د ټول نه ښه تعاون زموږ سره د دې مدرسې په حواله باندې دا دی چې د دې وزیرآباد خلک او د ذل ملکن او څومره د دنیا په سطح باندې او د پاکستان او د صوبې په سطح باندې څومره خلک دي، ټول ته مونږ دا اپیل کوو چې دوی خپل بچي زموږ په دې اداره کې شامل کړي. انشاءالله العزیز مونږ به معیاري تربیت ورکوو او معیاري بچي به دوی له انشاءالله تیارو